له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې چې هر وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه سیاسي لانجه رامنځته شوې ده، سمدستي ورپسې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت هم بند شوی دی. دا تجارت هر ځل د څلورو هغو دروازو له تړل کېدو سره بندیږي چې د افغانستان او پاکستان مالونه پې تګ راتګ کوي. او دا دروازې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او انګور اډه نومیږي. خو هر ځل چې دا څلور مهمې لارې د یوې ورځې لپاره هم بندې شوې دي، دواړو ملکونو کې د عامو خلکو نه نیولې تر سوداګرو پورې د ټولو ژوند ته سخت تاوانونه اړولي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي لانجو کې ولې هر ځل ډیر زور همدې لارو ته رسیږي او د دغو لارو له بندېدو سره هر ځل څوک ډیر تاوان کوي. راځئ نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همدې تجارتي لانجې باندې ځان پوه کړو چې اصلا دا مسله څه ده او ولې اوس هم افغانستان د تجارت لپاره پاکستان ته تر بل هر هیواد ډیر زیات ضرورت لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه یوازې دوه لوی تجارتي معاهدې شوي دي او د همدې معاهدو په اساس دا دواړه ملکونه له یو بل سره د سوداګرۍ سربیره خپل مالونه د یو بل له خاورې تیروي او نورو ملکونو ته یې رسوي. یوه معاهده د آټا په نوم او بله معاهده د آپټا په نوم یادیږي. خو دا دواړه معاهدې ډیر مهم معلومات او تاریخي بیکګراوند لري او که چیرته د دغو معاهدو په تاریخ باندې پوه شو نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په ټولو اړخونو باندې په سم ډول پوهیدی شو. مثلا د آټا معاهده په 1965 کال کې هغه وخت وشوه چې پاکستان تازه رامنځته شوی و او د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو روابطو په اساس د افغانستان لپاره سمندر ته د رسیدو لپاره لارې هم سختې شوې وې. اصلا کیسه داسې وه چې د 1950 کال د سپتمبر په 13 نیټه پاکستان ادعا وکړه چې افغان پوځیان له قبایلو سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې 10 میله رادننه شوي دي او د بلوچستان په چمن باندې حمله کړې ده. دا جګړه په چمن کې 6 ورځې روانه وه او بیرته یو څه حل شوه، خو افغان دولت په دې جګړه کې خپل لاس لرل رد کړل او دا یې د پښتنو د ازادۍ لپاره یوه خپلواک مبارزه یاده کړه. افغان دولت په همدې وخت کې د آزاد پښتونستان له تحریک نه هم خپل ملاتړ اعلان کړ. له دې یو کال وروسته په 1951 کې د پاکستان وزیر اعظم لیاقت علي خان په راولپنډۍ کې د یو نامعلوم شخص لخوا ووژل شو. خو پاکستان بیا هم ادعا وکړه چې وزیر اعظم لیاقت علي خان د یو داسې کس لخوا وژل شوی دی چې افغان تابعیت یې لرله. په همدې خاطر د دواړو ملکونو ترمنځ روابط خراب شول او د افغانستان هغه مالونه چې د پاکستان له لارې تر کراچۍ سمندره پورې رسېدل هغه په ټپه باندې ودرېدل. همدلته په اول ځل د افغان دولت لخوا تصمیم ونیول شو چې باید د پاکستان په ځای یوه بله بدیله لاره هم پیدا کړل شي تر څو د پاکستان د لارې د بندېدو سره افغان سوداګر خپل مالونه د دنیا مارکیټونو ته ورسوي. یوه لاره د ایران وه، خو د ایران په ختیځ کې سړکونه نهایت خراب وو او په همدې خاطر دې لارې د افغان سوداګرو لپاره فایده نه کوله. همدلته په 1955 کال کې د شوروي اتحاد یا اوسنۍ روسیې افغانستان سره کومک ته راودانګل. هغه وخت د مرکزي اسیا هیوادونه لکه ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان د شوروي اتحاد سره تړلي وو او پوهیږئ شوروي اتحاد فری یا په وړیا ډول د افغانستان مالونو ته په دې لارو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړله، یعنی د ترانزیت په مقابل کې ته هیڅ پیسې وانه خیستلې. خو دا قرارداد یوازې د 15 کلونو لپاره و. دا وخت افغانستان غوښتل چې له هرې ممکنې لارې سمندر ته باید اسانه او لنډه لاره پیدا کړي او د پاکستان د کراچۍ لار تر ټولو لنډه او اسانه وه. خو پاکستان په دې لاره کې افغان دولت سره هغسې همکاري نه کوله څنګه چې په کار وه. له همدې وجې افغانستان د دې مسلې د حل لپاره د ملګرو ملتونو له سازمان نه استفاده وکړله او دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د اساسنامې په 55مه ماده کې لیکل شوي وو چې ملګرو ملتونه به د نړیوالو اقتصادي مشکلاتو لپاره ځینې حل لارې پیدا کړي تر څو اقتصادي راکړه ورکړه وده وکړي. د همدې مادې په اساس افغانستان په ملګرو ملتونو کې په وچه کې د راګیرو هیوادونو په نمایندګۍ خپل غږ پورته کړ او د دې مسلې د حل غوښتنه یې وکړه او 40 نورو هغو هیوادونو هم افغانستان سره په دې کې ملګرتیا وکړه چې بحر یا سمندر ته مستقیمه لاره نه لري او په ملګرو ملتونو یې فشار راوست چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي تر څو په وچه کې راګیر هیوادونه په وړیا ډول سمندر ته لاسرسی پیدا کړي. په همدې خاطر په 1958 کال کې د جنیوا کنفرانس یوه کمیټه جوړه کړه چې د چکسلواکیا او بولیویا د اساسو په ګډون له افغانستان نه عبدالحکیم طبیبي هم د دې کمیټې د مسؤلینو په توګه وټاکل شول. دا کمیټه له بېلابېلو
غونډو او سختو خبرو اترو وروسته بالاخره د امریکا نیویارک ښار کې د یوې غونډې پر مهال په 1965 کال کې یوې هوکړې ته ورسېده او دې هوکړې ته یې په وچه کې د راګیرو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د ملګرو ملتونو د 1965 کنوانسیون نوم ورکړ. دې هوکړې ټولو هغو ملکونو ته چې په وچه کې راګیر دي دا فرصت ورکړ چې نړیوالو اوبو ته بغیر له پیسو او کوم بندیز نه لاسرسی پیدا کړي او د همدې هوکړې په اساس پاکستان مجبوره شو چې افغانستان سره په دې باندې خبرې اترې شروع کړي چې د افغانستان مالونو ته په څه ډول له پاکستان نه د تېرېدو لاره ورکړي تر څو د سمندر له لارې نورې دنیا ته ورسیږي. په همدې 1965 کال کې د امریکا او نړیوال بانک په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان نمایندګان سره کېناستل او په نتیجه کې د آټا یا د افغان ترانزیت تړون لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس دا وټاکل شو چې افغانستان به خپل مالونه د سپین بولدک او تورخم له لارې پاکستان ته رادننه کوي او بیا به د کراچۍ د سمندر له لارې نورې دنیا ته رسوي. خو په دې تړون کې بیا هم پاکستان په افغان مالونو باندې ځینې محدودیتونه ولګول لکه افغان مالونه نشي کولی په پاکستان کې دننه په هره لاره باندې لاړ شي. همدارنګه په افغان سوداګرو باندې دا بندیز هم ولګو چې هندوستان ته به خپل مالونه نه وړي یا هغوی سره به تجارت نه کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د آټا دې تړون تقریبا 45 کاله دوام وکړ او بالاخره په 2010 کال کې د آټا تړون په آپټا تړون باندې بدل شو. اصلا پاکستان له ډیرو وختونو راهیسې کوشش کاوه چې دوی هم له افغان خاورې نه د تجارت لپاره استفاده وکړي او له دې لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته خپل مالونه ورسوي لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان ته. او افغانستان هم کوشش کاوه چې په کراچۍ کې د ګوادر بندر سربیره له چین او هندوستان سره هم خپل سوداګریز مالونه تبادله کړي. نو د پاکستان او افغانستان همدې شریکو ګټو ته په کتلو سره دواړو ملکونو په دې اړه په 2008 کال کې خبرې اترې شروع کړې او د یوې معاهدې د جوړولو لپاره افغانستان خپل لومړني معلومات د نړیوال بانک په مرسته پاکستان ته ولېږل. بالاخره له ډیرو خبرو اترو او مجلسونو وروسته د 2010 کال د اکتوبر په 28مه د دواړو ملکونو ترمنځ د آپټا په نوم یو تړون رامنځته شو. په دې تړون کې 58 مادې دي او د پخواني تړون په نسبت پکې ډیر معلومات اضافه شوي دي. خو مهم مسایل پکې دا دي چې د تړون په اساس به پاکستان خپل سوداګریز مالونه د افغانستان خاورې ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته رسوي او افغانستان به له دې وروسته د پاکستان له ګوادر نه هم د خپلو سوداګریزو مالونو د صادرولو لپاره استفاده کولی شي. همدارنګه افغانستان به د سپین بولدک او تورخم سربیره له غلام خان لارې نه هم استفاده کوي. په عین حال کې افغانستان به چین ته هم خپل سوداګریز مالونه د پاکستان او چین د سرحد له لارې انتقالوي. او تر ټولو مهمه خبره پکې دا وه چې د دې تړون له مخې افغانستان کولی شي خپل سوداګریز مالونه د واګا بندر له لارې هندوستان ته هم انتقال کړي. خو هندوستان بیا نشي کولی چې له دې لارې خپل مالونه افغانستان ته ولېږي. له همدې تړون وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې پراخوالی راغی او حتی دا تجارت په څو کلونو کې تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې ورسېده. له همدې سره پاکستان د افغان سوداګریزو مالونو لپاره تر ټولو لوی صادروونکی ملک شو. د کاردان پوهنتون لخوا په دې څېړنه کې راغلي چې یوازې په 3 کلونو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات تر 350 میلیونو ډالرو پورې ورسېدل. په دې مالونو کې زیاتره زراعتي محصولات لکه انګور، انار، سبزیجات او د بادام او پستو جلغوزیو په ګډون نورې وچې میوې هم شاملې وې. اخوا د پاکستان نه هم افغانستان ته وړه، وریجې، بوره، غوړي، اوسپنه، سیمنټ، دوايانې او برقي سامانالات راوړل کېدل. او پوهیږئ پاکستان یوازې په د تیر 2024 کال کې افغانستان ته د 1.5 میلیارډ ډالرو صادرات کړي دي او په همدې خاطر افغانستان د پاکستان لپاره تر ټولو لوی صادراتي هیواد هم ګڼل کېږي. له دې سره سره پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د میلیونونو ډالرو سوداګریز مواد لیږي او له همدې ټولې تجارتي راکړې ورکړې په اساس د پاکستان دولت په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او اقتصاد یې پرې راجوړ دی. نو له دې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې د دواړو ملکونو ښې پرېمانه ګټې پرتې دي. نو اوس پوښتنه بیا دا راپیدا کېږي چې له دومره ګټو سره سره هم ولې د تورخم او سپین بولدک په ګډون نورې تجارتي لارې له کلونو راهیسې بیا بندېږي. اصلا که تیر تاریخ ته وکتل شي نو
له 1940 کال راهیسې چې پاکستان رامنځته شوی دی تر اوسه پورې هر ځل دا سوداګریزې لارې د دواړو ملکونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي لانجو له امله بندې شوي دي او د دې پیل له هماغه اوله وشو چې په 1950 کال کې پاکستان ادعا وکړه چې افغان پوځیانو په پاکستان باندې برید کړی دی. هغه وخت هم د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو باندې د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړای شوې وې او افغان دولت مجبوره شو چې شوروي اتحاد نه په دې برخه کې مرسته وغواړي. له دې وروسته په 1955 کال کې بیا په 1963 کې او له هغې وروسته تر 2001 کاله پورې ډېر نور ځلې هم دا لارې یوازې د پاکستان لخوا بندې شوې دي. همدارنګه له 2001 کال نه را په دې خوا پاکستان د سپین بولدک او تورخم لارې له 100 ځلو نه هم زیاتې بندې کړي دي. مثلا په 2010 کال کې پاکستان دا لارې په دې خاطر بندې کړې چې د ناټو پوځیانو په یوه حمله کې پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. یا له 2015 کال نه تر 14 پورې څو ځلې دا لارې د پاکستان لخوا د ویزو او پاسپورټونو له وجې بندې کړای شوې. همدارنګه په 2019 کال کې پاکستان دا لارې په دې خاطر بندې کړې وې چې پاکستان کې بریدونه زیات شوي دي او ورپسې په 2013 کال کې هم پاکستان دا لارې بیا هم په دې خاطر بندې کړې چې پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده او له افغان دولت نه یې غوښتنه کوله چې د پاکستاني طالبانو په خلاف عملیات وکړي. له دې اخوا کله به د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وړه جګړه هم رامنځته شوه نو پاکستان به سمدستي ورپسې د تورخم او سپین بولدک په ګډون نورې لارې هم بندې کړلې او دا سلسله تر اوسه هماغسې په خپل حال باندې روانه ده او هر ځل چې دا لارې بندې شوې دي له عامو خلکو نه نیولې تر سوداګرو او دولتونو پورې ټولو ته لویه ضربه رسولې ده. خو د بېلابېلو تاریخي معلوماتو له مخې پاکستان لږ تر لږه د دوو دلایلو په اساس غواړي چې له دغو لارو نه یو ډول استفاده وکړي. اول سیاسي فشار دی، یعنی پاکستان له اول سر نه تر اوسه پورې له دې تجارتي لارو نه په افغانستان باندې د سیاسي فشارونو په توګه کار اخلي. هر وخت چې افغان دولتونو د پاکستان د خوښې په خلاف کوم کار کړی دی دوی دا تجارتي لارې بندې کړي دي او دا ځکه چې پاکستان پوهیږي همدا لارې د افغانستان د عوایدو یوه لویه سرچینه ده او که دا لارې بندې شي نو افغانستان باندې له اقتصادي لحاظه فشار راتللی شي او په نتیجه کې د افغانستان دولت کنټرولولی هم شي. دویمې دا دی چې پاکستان غواړي مرکزي اسیا ته په لار کې د افغانستان اهمیت هم کمزوری ښکاره کړي تر څو نور ملکونه د مرکزي اسیا هیوادونو ته د رسېدو لپاره د افغانستان لاره انتخاب نه کړي. اصلا د مرکزي اسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان په داسې ځای کې پراته دي چې اروپا سره د آسیا مهم هیوادونه نښلي او په نړیوال تجارت کې دا هیوادونه ډیر مهم رول لوبوي او دې لارې ته د رسېدو لپاره بیا افغانستان په یو مهم مرکزي ځای کې پروت دی چې د آسیا ډیر هیوادونه ترې په اسانه او ارزانه توګه استفاده هم کولی شي. نو که چیرته د هندوستان او چین په شان قوي ملکونه مرکزي اسیا ته د رسېدو لپاره د افغانستان لار انتخاب کړي له دې سره به افغانستان ته د حق العبور له لارې ډېر پیسې لاسته راشي. همدارنګه هغه تجارتي مالونه چې له پاکستان نه افغانستان ته راځي هغه به هم ورسره کم شي چې په دې توګه به افغانستان ته د پاکستاني مالونو د صادراتو کچه هم راټیټه شي. د دوی د واګانې، وړه، وریجې او نور شیانو ته به په افغانستان کې ډېر ضرورت بیا نه وي. له دې سره سره پاکستان نه غواړي چې افغانستان په تجارتي برخه کې د پاکستان په نسبت کوم بل ملک سره ډېرې نږدې اړیکې پیدا کړي هم په صادراتي برخه کې او هم په وارداتي برخه کې. نو په همدې خاطر پاکستان هر ځل کوشش کوي چې د تورخم، سپین بولدک، انګور اډه او غلام خان لارو د بندښت او خلاصون ټول کنټرول په خپل لاس کې واخلي او هر وخت چې د دوی ګټه یې خلاصي او کله چې د دوی ګټه نه دا لارې به بندي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان لپاره په داسې حالاتو کې د دې مسلې کومه حل لاره موجوده ده؟ که څه هم د جمهوریت په وخت کې د ناامنیو او سختو جګړو له امله دې مسلې ته د حل لارې راویستل یو څه مشکل وو خو اوس ممکن یو څه حل لاره ورته پیدا شي. مثلا افغانستان کولی شي چې د خپل تجارت لپاره له چابهار لارې نه استفاده وکړي. دا لاره هند سره افغان سوداګرو لپاره یوه مناسبه لار ګڼل کیږي او همدارنګه هندوستان هم کولی شي چې له دې لارې د افغانستان په خاوره تیر شي او خپل مالونه تر مرکزي اسیا پورې ورسوي. او تر ټولو مهمه بیا دا ده چې د چابهار لارې له استعمال سره ایران هم ډیره علاقه ښودلې ده او له افغان دولتونو سره په دې اړه بیا خبرې هم کړي دي. په دې لار که سوداګریز مالونه راتېرېږي نو په دې شکل به له هندوستان نه سمندر ته راځي، بیا به ایران ته داخلیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته ننوځي او بیا کولی شي تر مرکزي اسیا پورې ورسیږي. بله لاره د واخان دهلیز دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په اقتصادي او تجارتي برخو کې ډیر زیات اهمیت لري. دغه لاره له ډیرو کلونو راهیسې د ختیځې او لویدیځې اسیا د وصل
فصل د نقطې په توګه پیژندل شوې ده او اوس هم کولی شي چې د افغانستان لپاره په یوه لویه تجارتي لاره باندې بدله شي. موږ د واخان دهلیز په اړه بشپړه ویډیو جوړه کړې ده، که تاسو نه یې لیدلې زموږ د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې لینک شته دی، تاسو هلته کولی شئ دغه ویډیو وګورئ. او بله لارې د مرکزي اسیا سره د تجارت پراخول دي. مثلا موږ له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شریک سرحدونه لرو، نو له دغو ملکونو سره د تجارتي روابطو پراخول کولی شي چې زموږ تکیه په پاکستان باندې یو څه راکمه کړي. خو که هر څه دي، په اوسني وخت کې پاکستان سره د لارو بندول په افغان سوداګرو باندې له مالي پلوه سخت فشار راوستلی شي. که دا لارې د یوې ورځې لپاره هم بندېږي، ځینې سوداګر ورسره میلیونونه ډالره تاوان کوي او دا تاوان په مستقیم ډول د عامو خلکو په ژوند باندې هم تاثیر لري. نو په همدې خاطر په ټوله دنیا کې حاکم نظامونه کوشش کوي چې په خپلو هیوادونو کې عامو خلکو ته او سوداګرو ته د تجارت لارې چارې جوړې کړي، سهولتونه ورته برابر کړي او په لارو کې پراته ټول خنډونه ورته له منځه یوسي. دا به زموږ د نن خپرونه هیله ده چې د پروګرام به هم تاسو ته د پاکستان او افغانستان د تجارت په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. که تاسو هم په دې برخه کې کومه تبصره یا نظر لرئ یا زیات معلومات لرئ، نو کولی شئ په لاندې کمنټ کې موږ سره خپل نظر او معلومات هم شریک کړئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.